نو مقصود دا دی چې زندگی د الله تعالی په محبت کې تیر سي، بیا هغه زندگی کامیاب زندگی ده، بیا هغه زندگی د الله تعالی په مینه او په تعلق کې تیرېدونکې د نجات زندگی ده، بیا خو د هغه زندگی سرفرست الله تعالی، بیا د هغه زندگی ضمانت الله تعالی کوي، بیا د هغه زندگی حفاظت الله تعالی کوي، بیا د هغه زندگی وکالت الله تعالی کوي چې بیا کله مشکلات راسي د هغه بنده د طرف الله تعالی په خپل د وکیل په شکل باندې راوړاندې کیږي. ځکه انسان ته که کامیابی په دنیا کې غواړي او انسان که نجات او فلاح په آخرت کې غواړي، د هغې دپاره یوه لار هغه دا ده چې په زندگی کې د الله تعالی سره محبت ساتل. او ما مخکې درته ویل چې د الله تعالی د محبت علامه به دی چې د الله تعالی د مخلوق سره محبت ساتل او زندگی د الله تعالی په د مخلوق په خدمت کې تیرول. مولانا روم رحمت الله علیه سوی وایي تسبیح و سجاده و دلق و نیست. بزرگی دا نه ده چې سړی چپنه اغوستي، بزرگی دا نه ده چې سړی تسبیح په لاس کی او ګرد ورځ په مسجد کې سبحان الله سبحان الله، دی ته بزرگی نه وایي. طریقت بجز خدمت خلق نیست. طریقت و بزرگی دا ده چې ژوند د انسانیت په خدمت کې تیر کا، چې کم څوک د الله تعالی د بنده په خدمت کې کان الله فی عونی ما کان العبد فی عون اخیه، چې درسو پورې بنده د یو مسلمان په خدمت کې روان دی، کان الله فی عونه، الله تعالی د په خدمت کې روان دی. چې ته د مسلمان ضرورت پر کوي الله تعالی ستا ضرورت پر کوي، چې ته د مسلمان خدمت کوي الله تعالی په فرشتو باندې ستا خدمت کوي، او چې ته د مسلمان سره احسان کوي الله تعالی فرشتو ته ستا د سره د احسان کولو امر کوي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی په خپل محبت کې تیره کړي. واخر